شنبه ده او تاسو زما د یوټیوب پر چینل یا د ګډوډیو نن بیا هم یو ډېره مهمه او په افغانستان کې یو جدي مسله بحث کوي. زه باور لرم چې په افغانستان کې ډېرې جدي مسلې شته، ډېرې مهمې مسلې شته، ډېرې مهمې ستونزې شته. اما نن په هغه مسله بحث کوو چې زه فکر کوم چې د افغانستان آرامش او د نړۍ آرامش یې له منځه وړی. دقیقا دوستان نن په ځان خوښۍ یا ځان میینېدله یا نرسزم خبرې کوو چې په دري کې معمولا ورته خودشیفتگی هم وایي. ارواپوهان خودشیفتگی، نرسزم یا ځان خوښي یوه اروایي ګډوډي ګڼي او حتی وایي چې ډېرې اروایي ګډوډۍ له دې اروایي ګډوډۍ سره اړخ لري، تړاو لري، رابطه لري او د ځینو اروایي ګډوډۍ له لامله دا اروایي ګډوډي پیدا کیږي او ځینې خاصې اروایي ګډوډۍ هم بیا له نرسزم یا ځان خوښۍ نه پیدا کیږي. نرسزم یا ځان خوښي هغه اروایي ګډوډي ده چې په هغې کې فرد په ډېر زیات او افراطي ډول له ځانه خوښ، په ځان مین او په اصطلاح غری. فرد داسې احساس کوي چې زه او زما خاندان، زما ژبه، زما څیره، زما تخصص، زما مسلک، زما کړنې، زما جامې، زما سیمه، زما کلی تر بل هر چا ښه او لوړ ده او بل هیڅوک د دې لیاقت او د دې حیثیت او درجه نه لري کومه چې زه لرم او زما چاپیر څه لري، زما قوم، زما مذهب، زما مینه، زما ژبه، هر څه چې په ده پورې اړه لري هغه وایي چې دا تر ټولو ښه دي. په 2009 کال کې په 2019 کال کې یوه څېړنې وښودله چې دغه کسان نن سبا په نړۍ کې ډېر سوي دي، زیات سوي دي او موږ پخوا هم د DSM یا د اروپاهانو د ټولنې د یو ډېر معتبر اثر چې DSM نومیږي او یو تشخیصیه اثر ده په نړۍ کې. په دې اثر کې موږ لوستي وو چې په نړۍ کې معمولا په سلو کې یو تر 2 3 تر 4 پورې خلک پیدا کیږي. که څه هم زه په افغانستان کې له دغې مسلې سره غواړم یا ورزیاپه یې کړم او ډېره یې کړم ورزیاته یې کړم چې له دغې سروې سره او له دغه اثر سره په ټوله نړۍ کې موافق یم، بلې دقیقا په نړۍ کې داسې خلک شته. اما تر کومه ځایه پورې چې په افغانستان کې زه له دغسې خلکو سره مخامخ شوی یم او د دغې سیمې د خلکو د روزنې، د دغې سیمې د خلکو د ژوند سره پاتې شوی یم، زه غواړم دا ور اضافه کړم چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه خلک یا دغه ناروغان یا دغه کټګوري خلک زښته ډېر دي او که دلته سروې وسي، تحقیقات وسي، څېړنه وسي، کیدای سي دا ثابته سي چې دلته په نرسزم یا ځان خوښۍ ډېر خلک اخته دي. د دغې څېړنې چې په 2019 کال کې سوې وه یوه خبره چې دوی مثبته کړې وه هغه دا وه چې هغه خلک چې په نرسزم یا ځان خوښۍ اخته دي معمولا ډېر خواشیني کېږي، ژور خفګان باندې او سټرس باندې نه اخته کېږي او خواشیني کېږي هم نه. موږ پخوا هم یوه څېړنه لوستې وه، ډېره پخوا تقریبا 7 کاله مخکې په دې اړوند څېړنه سوې وه چې دغه کټګوري خلک معمولا لوړو درجو او لوړو موقفو ته رسېږي، یعنې ځکه چې دوی ته ځان ډېر لوړ ښکارېږي او په وړو وظیفو، په وړو دندو ګزاره نشي کولی په عامه اصطلاح او دوی لوړې درجې او لوړې مرتبې خوښوي او په اصطلاح غټې مړۍ اخلي او معمولا غټ خلک هم ترې جوړېږي. ښه کیدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې موږ څنګه پوه شو چې آیا موږ هم نرسزم لرو او آیا هغه خلک چې زموږ په شاوخوا کې ژوند کوي، زموږ پر چاپېریال کې، هغوی څنګه وپېژنو چې دوی ځان خوښي دي که نه، نرسست دي که نه. په دې اړوند باید ووایم چې څو مشخصې نښې شته چې تاسو سره کومک کولی شي او زه باور لرم چې تاسو په خپل ژوند کې، په خپله محله کې، په خپل کلي او په خپله بانډه کې
په خپل ولسوالۍ کې ولایت کې داسې ډېر خلک ویني، په دفترو کې به مې، په کلیو کې به مې، په کوڅه کې به مې، او په لویه سطحه کې موږ د افغانستان په سطحه ځینې مشهورې کړۍ لرو چې دغسې کړۍ همداسې خلک دي او یا هم په انفرادي ډول شتون لري. اولنی مورد هماغه ډول چې له نوم نه پیدا ده، نارسیزم یا ځان خوښه ده. لومړی نښه دا ده. دویمه نښه دا ده چې ډېر زیات خلک تحقیروي، ډېر زیات خلک توهینوي. درېیمه نښه دا ده چې پوچی او اروایی او یو پوچی پیدا کیږي ورته، او یو ډول بې پروایي، یعنی که څوک مري، که ژوندي کیږي، که دنیا په دې بله مخه سي، که زلزله هم راسي، که 11 له خاورو لاندې سي، که سیلاو راسي او بسته کلي ویسي، په خپلو ډوبې کي او په له منځه ویسي، مړه یې کي، د ده ترنګ نه پرې هغه کېږي، ماتېږي. ځان ډېر لوی ورته ښکارېږي، ځان ډېر هوښیار ورته ښکارېږي چې وړاندې مې هم اشاره وکړله. یو ډول استثنا ګڼي ځان، داسې فکر کوي چې زه ډېر استثنا یم، ډېر متفاوت یم، ډېر خاص یم، ډېر ځانګړی یم، او ډېر زیات له ځانه راځي، خوشحاله وي، د زړه خواله نه لري، همدلي نه لري، چا سره په چا رحم نشي کولی، او له ځان نه لاندې خلکو نه هم ډېره سوء استفاده کوي. او که احیانا د ده په څېر یو بل څوک پیدا سي، نو بیا هغه سره ډېر حسادت کوي، او یو ډول په لنډه معنا که ووایمه، دوستانو په عامه اصطلاح معمولا دوی ته کبرجن وایي، ډېر زیات کبرجن. او دغه نښې نښانې له موږ سره کومک کوي چې دوی وپېژنو او خپلې چارې ورسره تنظیم کړو. په دې اړوند چې څنګه خپلې چارې ورسره تنظیم کړو بیا به وروسته خبرې وکړم. اما کیدای شي تاسو ته پوښتنه پیدا شي دوستانو چې موږ ولې نرسست کیږو، موږ ولې ځان خوښي کیږو، یا ځینې خلک ولې دغه حد ته رسیږي چې په هېڅ چا نور زیاتي هغه ونه کړي، رای ونه وهي، یا د هېڅ چا پروا ونه کړي، یا تر هر چا ځان ورته ډېر زیات ګران، خوږ او عالي و په دبدبه کې معلوم شي. خاصې نښې نښانې لري چې لومړنۍ نښه یې د ارواپوهانو په څېړنو کې ثابته شوې ده. ویل کېږي چې لومړنی مورد او ډېر جدي مورد چې په دې برخه کې واضح ده، هغه د محرومیتونو مسله ده. یعنی هغه خلک چې ځان ډېر ډک ورته ښکارېږي، ځان ډېر هوښیار ورته ښکارېږي، ځان ډېر ښایسته ورته ښکارېږي، هغوی معمولا ښایست ته، هوښیارۍ ته او د شتو لرلو ته لیوالتیا لري. او هغه خلک چې شته لري او محرومیت نه لري، هغوی ته شته ډېر مهم نه دي، ډېر ورته ارزښتمن نه دي، ډېر په اصطلاح په قصه کې نه دي چې شته څه دي، ښایست څه ده، ځکه چې هغوی خپل دروني جوهر ته، خپلو دروني وړتیاو ته، خپلو دروني خصوصیتونو ته او امکاناتو ته چې په درون کې وجود لري، استعدادونو ته ډېر پام کوي. نظر دې ته چې ښکلي دي که نه دي، جایداد ارګا بارګا لري که نه لري. دا یو مورد ده. یعنی هغه خلک چې محرومیتونه لري په کورنیو کې، په کوچنیوالي کې محرومیتونه تېر کړي دي، لوږې یې تېرې کړي دي، بېوزلۍ یې تېرې کړي دي، دقیقا د افغانستان د خلکو په څېر هغوی معمولا چې بیا کله یو حد ته یا یو درجې ته یا یو څوکۍ ته یا یو مقام او موقف ته رسیږي، بیا ځان ترې ورکېږي، یا بهر ته ځي، یا مثلا یو موقف ته رسیږي، ورته نور مسایل. دویمه مسله د روزنې ده. له بده مرغه هغه افراد، اشخاص او کټګورۍ چې په داسې روزل کېږي چې پر نفس اعتماد نه پکې لوړ کېږي، په هغه روزنه کې عزت نفس نه پیدا کوي، معمولا روزنه یې داسې وي، یا یو وخت ناوخت داسې پېښېږي چې ډېر ناز ورکوي کورنۍ، هغه معمولا د مشکلات پیدا کوي. ځینې خاطرې، ځینې تجربې او ځینې ناخوالې چې کوچنیان، ماشومان په کوچنیوالي او ماشومتوب کې ویني، هغه هم د ارواپوهانو په څېړنو کې ثابته شوې ده چې ځینې نښې لري. او ځینې خاص لاشعوري مسایل هم شته چې کیدای شي موږ یې پیدا نه کړو او د ده په لاشعور کې چې هغه هم د دې مسلې لامل ګرځي. کیدای شي تاسو پوښتنه پیدا شي چې څه پایلې لري؟ ښه نو که موږ نرسست اوسو، موږ ځان خوښي اوسو، څه پایلې به ولري؟ اول خو باید یې ونه وکړم چې دوه ډوله پایلې لري، هم ښې پایلې لري، هم بدې پایلې لري. ښې پایلې نظر بدو پایلو ته ډېرې دي، وبښنه غواړم، بدې پایلې نظر ښو پایلو ته ډېرې دي. یعنې بدې پایلې ډېرې لري. که فرد نرسست ځان خوښوي، نو تاسو واضح خبره ده چې په ټولنه کې به خلک هغوی ته په کومه سترګه ګوري. یو اما برعکس دغه خلک چې له ځانه ډېر خوشحاله دي، په ځان باور لري، ډېر ځان ښه ورته ښکارېږي، معمولا په ژور خفګان نه اخته کېږي، سټرس نه پیدا کوي، ډار نه پیدا کوي، ویره نه پیدا کوي، او دا یوه ښېګڼه ده، دا ښه خبر ده. اما خپله دغه د دوی ځان خوښي بیا دوی ته او ټولنې ته لږ زیانونه پیدا کوي.
معمولا د کرکې او نفرتونو انزجارونو لامل ګرځي. معمولا خلک کرکه تر کوي او دغه خلک په نړۍ کې ډیر سي او د دوی مقابل نور خلک هم همداسې را پیدا سي، یعنې نارسست پیدا سي، بیا نارسست په مقابل کې یو بل نارسست را پیدا سي. نو تاسو فکر کوئ دا دوه نارسستان یو بل نشي سره زغملی او خدای مکړه د دوی په جنګ کې، د دوی په اخوډب کې، د دوی په اړودوړ کې له بده مرغه عام خلک، بېوزلي خلک له منځه ځي. چې تاسو په افغانستان کې نمونې ولیدلې چې ځینې نارسست انسانان راغلل او د ځینو نارسستو انسانانو په مقابل کې ودرېدل او ځینو نارسست انسانان راغلل، عام خلک یې بېوزله افغانان یې له پښو سره خاورې کړل او په لسګونو په لکونو نن په پردیو هېوادونو کې کډوال دي او یا په خپل افغانستان کې ډېرې بدې شپې ورځې تېري. دغه خلک معمولا ظلمونه هم کوي ډېر، یعنې ظلم کوي. ما وړاندې هم یادونه وکړه. کیدای شي دا پوښتنه هم تاسو ته پیدا شي دوستانو چې څنګه مخنیوی وکړو. بلې موږ یې مخنیوی هم کولی شو او د حل لاره هم تر یو حده پورې شته ورته. اولنی مورد چې د مخنیوي په برخه کې خورا ډېر کومک کوي، ډېره مرسته کوي، هغه مطالعه ده. دویم مورد پوهاوی ده، اما دغه پوهاوی نه د خلکو په وسیله، دا پوهاوی باید دی خپل وکړي، یعنې خپله باید راپاڅېږي او یو شی ولولي، یو شی مطالعه کړي تر څو یو حد ته ورسېږي. که احیانا یو څوک راځي او دته لار ورښیي، تاسو په دې هم پوهېږئ دوستانو چې دی کله د چا خبر مني، دی کله د استاد په سترګه ګوري، دی کله په ارواپوهانو باندې رای وایي، دی کله ډاکټرانو ته کیني، دی کله عالمانو ته کیني، دی کله په عالمانو باندې په اصطلاح دی کله د ده خو له عالمانو نه، له پوهانو نه، له ارواپوهانو نه، له لویانو نه، له مشرانو نه، له دانشمندانو نه خو دی ډېر پوه ده ماشاءالله دی، خو نو کله دی تنګ دي دې خلکو ته. دا یوه ستونزه ده. ما که دی خپل وغواړي کولی چې ځان پوهاوی پیدا کړي یا سلف سټډي وکړي او خپله په اصطلاح دغه مسله یو ډول مخنیوی وکړي دې مسلې نه. دریم مورد هم خپله دی باید مرسته وغواړي، خپله دی باید کومک وغواړي او یا موږ د مرستې له اړخه ورسو د سره مرسته وکړو، نه د دې چې ته نارسست یې او تا سره باید مرسته وکړو، راسه چې زه کومک در سره وکړم. ښه، اوس کیدای شي دا پوښتنه پیدا شي چې نارسست سره څه وکړو، نارسست څه وکړي او څه ورسره وکړو. لومړی مورد چې غواړم یادونه وکړم هغه دا ده چې باید له نارسست سره موږ باید ځان ورته هغه نه کړو، ځان ورسره ونه وو نارسست سره. په هیڅ صورت باید له نارسست سره ځان مقابله ونه کړو او ځان ورسره ونه وو. ډېر زیات باید احتیاط وکړو له نارسست سره په چلند کې. هر څومره چې کولی شو باید د درناوی وکړو، ځکه چې درناوی د ده یوه لویه او یوه زیاته او یوه ډېره لویه خلا او کمبود ده. له ده سره که په دغه برخه کې کومک وسي، دی دغه اړخ که وساتل سي د سره مرسته کېږي. دی باید وهڅوو، یو ډېر وړوکی او کوچنی بدلون هم که په ته کې راغی، یو ډېر وړوکی احترام هم که ده وکړه، یو ډېره وړوکې تېرېدنه هم که ده وکړه، یو ډېر وړوکی سړیتوب هم که ده وکړه، موږ یې باید وهڅوو. موږ یې هېڅکله هم باید ونه ننګوو. نارسست باید هېڅکله هم ونه ننګول سي، باید برعکس تشویق سي او ده ته احترام وسي چې بلې ته ډېر لوی سړی ته ډېر محترم سړی او راځه چې اوس دا مشکل هم حل کړو. او هر څومره چې کېږي موږ باید د رغونې په برید او د رغونې په هدف له ده سره مخته لاړ سو، نه په دې خاطر چې دی اصلاح کوو یا په اصلاح وهو یا ټکوو یا ورته نور مسایل. په هر حال دغه خبرونه که زما څوک اوري او په دغه برخه کې څوک ویني یا د دغه مسلې په اړه نورې پوښتنې لري، له موږ سره د ضرور په کامنټ کې شریکې کړي، یا کومه بله مسله لري، کومه بله اروایي ګډوډي غواړي ورسره تشریح او توضیح کړو، موږ په خدمت کې یو، موږ سره شریک کړئ. موږ به په روانو خبرونو کې تاسو سره په هغو پوښتنو او خبرو هم بحث ولرو.